السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو دا ویډیو که تاسو شیر کوئ نو صرف د هغې ګل ماشومې دپاره چې د هغې کور والا ته د هغې پلار ته د هغې مور ته چې کوم دی ملګرو انصاف میلاو شي. په دې سایډ باندې دا ښایسته فوټو به تاسو وینئ چې کومه د 3 کالو 5 کالو ماشومه ده تقریبا د کوارټ سره تعلق ساتي. دا هم د یو درنده نه چې کوم دی بچ نه شوه. په دې سایډ باندې به بله دا ویډیو تاسو وینئ چې کومه هغه زنانه دا اوس د مشرق ټي وي نه چې کوم دی دا یو ویډیو ډېره زیاته وایرل روانه ده چې یاره دا هم هغه ځای دی د کوم ځای نه چې د دې حریم فاطمه چې کومه ماشومه ده د دغې لاش د دغه ځای نه میلاو شوی او دا د دغې زنانه سره ده. دا ویډیو به یقینا تاسو وینئ. نو ملګرو دا ویډیو صرف شیر کړئ په دغه نیت باندې چې یاره د حکومت وده دی چې د حکومت راپاسي او که چېرته هغه وغواړي نو زه یم چې په 24 ګنټو کې به دننه د نورم د دغې دا مجرم چې کوم دی را ګرفتار کړي. خو البته زه به دا یو خبره بل وکړم چې یاره په دلته کې که دا مجرم ګرفتار هم شي نو بې فضوله ګرفتارول دي. هغه الټه چې کوم دی جیل نقصانې کوي په څنګه چې یاره د جیل روټۍ به خوري نور داسې مطلب جیل به ډک کړي نو هېڅ فایده نشته. او دا سلسله دا به داسې روانې دا سلسله نور به هم بس کېږي دا د ټولو ماشومانو سره به ځای به نو ښه خبره به دا چې یاره خپل ماشومان څنګه چې په نور ویډیوګانو کې ټول سوشل ورکران وایي ما هم په ډېرو ویډیوګانو کې چې یاره خپل ماشوم مه پرېږدئ بهر یوازې دا 400 دا مردان نوخار دا کوارټ دغه طرفونه ته یقین وکړئ چې داسې درنده داسې ځناور پکې موجود دي چې د 4 کالو په ماشوم باندې هم ترس نه راځي. د 4 کالو ماشوم یا د 4 کالو ماشومه. تېره ویډیو به تاسو د یوسف جان که څوک ویډیوګانې ګوري یقینا ټول ګورئ. پای کې چې د 15 کالو هغه وړوکی ماشوم یې هغه د 18 کالو هغه یو ځناور چې کوم یې هغه د هغه سره غلط کار کړی. نو حیران به پاتې شي دا سلسله ولې داسې اوږده روانه ده او دا خلک ولې نه هېرېږي. په دې ځای کې حکومت بار بار زه یم چې یاره ناکامه به دې ده چې یاره یو کس له صرف سزا ورکوي چې یاره هغه داسې عبرتناکه سزا شي چې یاره د دې نه دا خلک په دې زړه کې چې ته یو یره پیدا شي. یاره دا بله واقعه چې کومې شوې ده جاني خیل بنو سره دغه بله واقع چې کوم شوي د 4 لاشونه په یو ځای باندې پراته دي. د هغې دپاره زما خیال حکومت څه اکشن واخیست. بهرحال مجرمان به ډېر زر ګرفتار شي خو یوازې خبره دا نه ده چې یاره ملزمان دې ګرفتار شي ځکه د پولیسو منډې تړلې خو به بلکل منو مونږه چې هغوی مجرم ګرفتار کړي په هتکړو کېږي سوشل ورکران لاړ شي انټرویوګانې وکړي حکومت هم خبر شي چې او یاره مجرمان ګرفتار شو بس بیا جیل ته لاړ شي خبره ختم. د یوسف جان په رنګه موږ هم دغه عدالت ته خواست کوو ټولو ملګرو ته چې یاره دا ویډیو شیر کړئ تاسو او دغه عدالت ته خواست کوو چې دې مجرم ته داسې سزا ورکوه داسې چې یاره د ده نه دا خلک عبرت واخلي نو 3 میاشتې جیل وخوري بیا را آزاد شي. نو دا خلک به دې چل باندې چې کوم دی ډاډه کېږي لا روان دي. دا ریفونه ولې زیاتېږي دا قتلونه ولې زیات شو خو هلته سزا نشته په پاکستان کې چې یو کس له صرف پانسي ورکړي کوم چې د ماشومانو سره زیاتی کوي کوم چې یو سره جنسي تشدد کوي د هغې نه بعد قتل د 15 کالو ماشوم او د 4 کالو ماشوم دا خو د چا په ذهن کې هم نه راځي. یقین وکړئ چې یاره دغې ته به د چا زړه وشي چې یاره دا ماشوم په دې باندې ګزار وکړي بیا جنسي تشدد او د هغې نه پس قتل. نو دومره د زړه د سړي د انسانیت نه وټکېږي چې یاره دا څه روان دي په دې پاکستان کې خاص کر په دې پښتنو کې. نو صرف په دې ویډیو کې صرف موږ دا وایو چې یاره دغه حکومت ته خواست زموږ دا دی چې مهرباني وکړه داسې یو سزا پکې یو له صرف پکار ده یو له زه به وایم چې یاره د دې حریم فاطمه د ماشومې دا کوم قاتل چې دی چې درته دی ګرفتار شو او انشاءالله ډېر زر به ګرفتارېږي الله پاک په تباه برباد کوي چې صرف دله پکې هم یو سزا ورکړه چې یاره داسې یو سزا چې کومه پانسي وي کومه چې یو عبرتناکه سزا وي چې د هغې نه دا خلک عبرت واخلي. زه دلته دا په ګرنټۍ او قسم درته په دې خبره باندې خورم چې یاره یو کس له صرف عبرتناکه سزا میلاو شوه یعنې ده بېګناه قتل کړی چې هغه هم قتل شو نو چې یو انسان بیا سوچ کوي چې راشه د دې ماشومې سره دا چلو کوم نو هغه به په ذهن کې څه وایي سبا به ګرفتارېږم او بله ورځ به مې بیا پانسي نو هغه به په دغه یره باندې دا ټول ماشومان به محفوظ شي. یو ویډیو مونږ کته یاره په یو ورسک روډ باندې یوسف جان انټرویو کوي هغه کس لګیا وي چې یاره زه چې کله خپل ماشومان مدرسې ته لیږم نه مور یې ورسره ولېږم تر د مدرسې پورې چې په لاره باندې چاته درندې ونه خوري. نو زه هم تاسو ته دا یم ملګرو چې د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ. ماشومان چېرته هم یک یوازې مه پرېږدئ او که څوک هم مطلب دا د ماشومان پرېږدي هم نو خامخا ورسره څوک د کور نه لېږئ داسې کس چې هغې واپس تر تاسو راورسوي. دا داسې زمانه راغلې ده یقین وکړئ چې دا د اعتبار زمانه نه ده. دا ماشومان داسې درنده راوتي چې په ماشومانو باندې اخته شوي دي. ماشومان خوري وجنې نه پرېږدي قسم په خدای که نه داسې درنده پکې دي. نو ګیله صرف بیا هغه حکومت ته راځي چې یاره دا سلسله ولې روانه ده دا خبرې ولې دومره اوږدې شوې
د دې ریپونو ده د دې قتلونو ده سزا بس سزا نشته صرف یو حل دی بس پانسي چې یو کس قتل وکړو تا ته پته ولګېده چې بې ګناه قتل یې وکړو بس پانسي کې خبره ختم او تاسو ته څنګه پته ده یو قتل د ټول انسانیت قتل دی ملګرو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او ټول دغه درنده ته چې کوم دا 4 مړي نور شوي دي یا د بنو په دې جاني خیل بنو کې او د دې حریم فاطمې دپاره انشاءالله دعا وکړو چې یاره کور والا الله پاک د الله صبر ورکړي او مجرمان د الله پاک ډېر زر ګرفتار کړي او که چېرې د حکومت وله سزا ونه ورکوي نو زه یم چې الله پاک دې ورله خپله سزا ورکړي تاسو ټول وایئ چې امین ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې دا اوده حکومت چې کوم دی راپاسي او دا ویښ شي